راشه چې هیر دې شي د ظلم هر قانون پښتونه، چې درنه هیر کړي یزید نمرود فرعون پښتونه. په ما هم دغه جبر تیر دی نن پرون پښتونه، مختصر واوره د فوجي زندان مضمون پښتونه. دغه قید کله د عامه شان زندان په څیر و، دغه زندان سم د ژوندو د قبرستان په څیر و. یوه وړه غوندې کوټه وه د بکسې په رنګه، زه پکې قید ومه د مړي د ډانچې په رنګه. د دې کوټې به وینې وینې دیوالونه مات وو، له ډېر تنګون نه پرې قیدیانو خپل سرونه مات وو. د دې کوټې پر دیوالو پورې مازغه شخ وو، د انسانانو وینې زوې وویشته شخ وو. په دې کې تش په اسویلیو عبادت بندیز وو، په دعاګانو های او هوی پر تلاوت بندیز وو. دومره ګرمي به وه چې سم به په خولو کې لوند وم، خو خولا دومره لکه سم چې په اوبو کې لوند وم. دغه وړه کوټه به ټوله له میژو ډکه وه، ټوله له ماشو حشراتو تکلیفو ډکه وه. بس لنډه دا چې دا له هر قسمه سختو ډکه وه. په دې کوټه کې وه په خوب او په آرام پابندي، خوب آرام څه چې وه د خدای پر تش سلام پابندي. پوره یوه میاشت ما په ولاړه ګرځېدو تېره کړه، دوی شپه او ورځ پر ما او په چغو او نارو تېره کړه، چې په ولاړه به مې سترګې پټېدې له خوبه، لا به په ما چې ناڅاپي چاپېره تلې له خوبه. نو دوی به سترګو ته ترخې تودې اوبه راتوی کړې، لکه د اور ګرمې اوبه به یې په زړه راتوی کړې. بیا به یې خپې زما ور ایستې د پنجرې نه بغیر، زما تلي به یې ورکش کړل د پاڼې نه بغیر. بس څو کسان به و دستي به شول شروع په وهل، زما په خپو پورې یې شپږ اتله وړ ماتول. بیا به پر هغه وینو ډکو خپو ولاړ ومه، لاس تر شا بند او سترګې بند څو شپو ولاړ ومه، چې به یو وخت ډوډۍ راتلله دې کیسو ډکه وه، ټوله په شا مخ له سرو کیښو یو چینجو ډکه وه. ما سره څنګ په څنګ یو بل بې ګناه ځوان قیدي و، د بل ځای نه و هم د دې وزیرستان قیدي و. فوج په زوره پرې منل کړي هېڅ بد یې نه و، سزا یې دومره ورکوله چې هېڅ حد یې نه و. اوف د هغه ځوان هغه نارو له ما نه زړه وړی دی، هغه فریاد هغه سورو له ما نه زړه وړی دی. خو د یوې کیسې یې سم له ما نه زړه ویستی دی. د بې خودۍ حال کې یې دا چیغه بار بار وهله چې ظالمانو د الله او د رسول په خاطر زه بې ګناه یم چې وړه لور مې یتیمه نه کړئ.